دلته موږ سره یو متوازی الاضلاع شکل دی او زه غواړم دا ثبوت کړم چې د دې د دواړه وترونه یو بل سره قطع کوي. او یو خبره چې موږ پوهیږو هغه دا چې دا یوازې وترونه نه دي بلکې دا د دوه موازي خطونو قاطع خطونه هم دي. د بیلګې په ډول دلته موږ سره د ډي بي وتر چې دی دا د ای بي او ډي سي دوه موازي خطونه دا سره قطع کوي. دا یو قاطع خط هم دی. نو او موږ څنګه پوهیږو چې دا سره موازي ځکه دا متوازی الاضلاع ده او متوازی الاضلاع کې ضلع دو په دو سره موازي وي. نو دا چې متوازی الاضلاع ده او دا دو موازي ضلع قاطع خط دی، معنا ده چې د دې داخلي زاویې چې دي داخلي متبادله زاویې یو بل سره به مساوي وي. نو دا زاویه د دې سره مساوي ده. راځم دلته یو بله نقطه پیدا کوم او دې ته نوم ورکوو ای. نو موږ راځو لیکو چې کومه یوه زاویه ای بي ای زاویه دا څنګه ده انطباق منونکې ده له سی ډي ای زاویې سره. نظر څه شته؟ نظر دې ته چې دا دواړه داخلي متبادله زاویې دي د دوو موازي او یو قاطع خطونو ترمنځ. په ورته ډول که چیرې د ای سی وتر مونږ وګورو نو بیا هم پوهیږو چې دغه دوه زاویې چې دلته جوړیږي دا هم داخلي متبادله زاویې دي دې خط او دې خط سره او د دې قاطع په منځ کې جوړیږي. نو لیکو چې کومه زاویه د ډي سی ای زاویه دا انطباق منونکې ده له کومې زاویې سره؟ بي ای ای زاویې سره. نظر په کوم منطق؟ نظر په همدې منطق چې دواړه څه دي داخلي متبادله زاویې دي. اوس راځو په یو بل څه خبره کوو. دلته دوه مثلثونه موږ ته جوړیږي، یو دا لاندې مثلث ډي ای سی مثلث او بل ای ای بي مثلث. دې دواړو مثلثونو کې دا زاویې دوه په دوه سره څه دي انطباق منونکې دي. همدارنګه دا ضلع چې ده له دې ضلع سره انطباق منونکې ده یا ورسره مساوي ده. او دا موږ د څه نه پوهیږو؟ د متساوي الاضلاع نه پوهیږو چې ضلع یې دوه په دوه نه یوازې سره موازي وي بلکې مساوي هم وي. نو دا ضلع چې ده له دې سره مساوي ده. نو دلته دوه زاویې دوه په دوه سره انطباق منونکې دي، ضلع دوه په دوه سره انطباق منونکې دي او بیا دا دوه زاویې یو بل سره انطباق منونکې دي. نو پوهیږو چې دا دواړه مثلثونه هم یو بل سره انطباق منونکې دي. نظر کوم یو انطباق منونکې حالت ته؟ د زاویې ضلع او زاویې حالت ته، یعنی ای اس ای حالت ته چې دي انطباق منونکې دي. نو لیکو چې ای بي ای مثلث دا انطباق منونکې دی له شي سره؟ سی ډي ای مثلث سره. نظر څه شته؟ نظر د ای اس ای انطباق منونکې حالت ده، یعنی زاویه ضلع زاویه. دا اوس موږ ته څه معلومات پلاس راکوي؟ دا موږ ته دا معلومات پلاس راکوي چې کله دا دواړه مثلثونه یو بل سره انطباق منونکي شول نو د دې هرې ضلع چې دي اړونده یو بل سره مساوي دي. معنا دا چې ای ای ضلع د سی ای ضلع سره مساوي ده یا انطباق منونکي ده. لیکو چې ای ای دا مساوي ده له ای سی سره. او بله خبره دا چې په ورته ډول موږ ویلی شو چې دا یوه ضلع او دا یوه ضلع دا هم یو بل سره انطباق منونکي دي ځکه دا هم د انطباق منونکو مثلثونو ضلع دي. نو ضلع دوه په دوه سره مساوي دي. لیکو چې ډي ای دا مساوي ده له څه شي سره؟ ای بي سره. او دا نظر څه شته؟ نظر د انطباق منونکو مثلثونو اړونده ضلع دي ځکه دا یو بل سره مساوي دي. او موږ اوس خپله خبره په ثبوت ورسوله چې د ډي بي وتر چې دی د ای سی وتر په دوه نیمایي برخو ویشو د ای په نقطه کې، او برعکس ای سی وتر چې دی دا د ډي بي وتر د ای په نقطه کې په دوه مساوي برخو ویشي. نو دا دواړه د یو بل څه دي قاطع دي، یو بل سره قطع کوي. اوس راځو سرچپه خبره کوو. اوس داسې وایو چې که چیرې موږ سره دوه وترونه وي چې یو بل سره قطع کوي د یو متساوي الاضلاع دوه وترونه وي، نو موږ وایو چې کوم شکل چې دی موږ ته لاس راځي هغه به یو متساوي الاضلاع وي. نو راځو فرضوو چې دا دواړه وترونه چې دی یو بل په نیمایي نقطه کې قطع کوي، نو دا برخه له دې سره مساوي ده او دا برخه چې ده له دې سره مساوي ده. او موږ غواړو دا ثبوت کړو چې دغه شکل چې لاس راغلی دا یو متوازي الاضلاع دی. نو راځو موږ پوهیږو چې دا دواړه زاویې یو بل سره څنګه دي منطبق انطباق منونکي دي ځکه چې دواړه متقابل براز
زاویې دي. نو که چیرې دې نقطې ته ای ووایو لیکلی شو چې د سی ای ډي زاویه چې ده سی ای ډي زاویه دا انطباق منونکې ده له څه سره بي ای ای زاویې سره. او دا اوس موږ ته دا ښیي چې دا دواړه مثلثونه یو بل سره انطباق منونکي دي ځکه چې یوه ضلع د منځ زاویه او بیا بله ضلع د دواړه مثلثونو کې یو بل سره انطباق منونکي دي. نو موږ لیکو چې کوم مثلث ای ای بي مثلث ای ای بي مثلث دا انطباق منونکی دی له کوم مثلث سره ډي ای سی مثلث سره ډي ای سی. او دا نظر کوم انطباق منونکی حالت ته نظر اس ای اس یعنی ضلع زاویه ضلع حالت سره. او همدارنګه موږ پوهیږو چې کله دوه مثلثونه یو بل سره انطباق منونکي وي نو د دې ټولې ضلع وزلاوې اړونده ضلع وزلاوې یو بل سره انطباق منونکي وي. نو وایو چې سی ډي ای زاویه چې ده دا انطباق منونکې ده له څه سره بي ای ای زاویې سره. نو لیکو چې سی ډي ای زاویه چې ده دا انطباق منونکې ده له بي ای ای زاویې سره بي ای ای. او دا نظر څه شته نظر د انطباق منونکو مثلثونو اړونده زاویې دي. اوس موږ وایو چې دلته دا یو قاطع خط دی د دوو نورو خطونو. او موږ وایو که چیرې د دې داخلي متبادله زاویې یو بل سره مساوي وي نو دا خطونه یو بل سره څه شی دي موازي دي. نو موږ وایو چې دا خط له دې سره موازي دی ځکه چې دا متبادله داخلي زاویې چې دې قاطع سره یې جوړې کړي دا سره مساوي دي. نو موږ لیکو چې ای بي دا موازي دی له څه سره سی ډي سره سی ډي. او دا نظر څه شته نظر د موازي خطونو داخلي متبادله زاویو له مخې. او بیا نظر همدې منطق ته مونږ کولی شو چې دغه دوه ضلعې هم ووایو چې د یو بل سره څه دي موازي دي. د بیلګې په ډول دا زاویه له دې سره څه ده متقابل براس ده. نو مونږ لیکلی شو چې د ای ای سی زاویه چې ده ای ای سی زاویه دا انطباق منونکې ده له څه سره ډي ای بي زاویې سره ډي ای بي زاویې سره. دا ولې ځکه چې دا څه دي متقابل براس دي یعنی یو بل سره راسونه نښتي دي. دلته هم ورته لیکلی شو چې دا هم متقابل براس. او بیا وایو چې د ای ای سی مثلث چې دی دا د ډي ای بي مثلث سره څه دی دا انطباق منونکی دی. ای ای سی انطباق منونکی دی له کوم مثلث سره ډي ای بي مثلث سره. او دا ولې دا ځکه چې د اس ای اس انطباق منونکی حالت سره ضلع زاویه او ضلع. او بیا له دې ځایه وایو چې د دې دواړو مثلثونو اړونده زاویې یو بل سره مساوي دي. نو سی ای ای زاویه چې ده دا انطباق منونکې ده له بي ډي ای زاویې سره. لیکو چې سی ای ای زاویه انطباق منونکې ده له کومې زاویې سره بي ډي ای زاویې سره. دا نظر څه شته نظر د انطباق منونکو مثلثونو اړونده زاویې دي. او له دې ځایه وایو چې کله د دوو موازي خطونو او د دې د قاطع ترمنځ داخلي متبادله زاویې یو بل سره مساوي وي نو دواړه خطونه چې دي یو بل سره موازي دي. نو دا له دې سره څه شی ده موازي ده. نو لیکو چې ای سی دا موازي دی له څه سره بي ډي سره بي ډي. نظر څه شته نظر د داخلي متبادله زاویو ته. او په دې سره موږ په ثبوت ورسولو چې که چیرې وترونه یو بل سره قطع کوي تنصیف په نقطه کې نو دغه ضلع چې دي دو په دوه یو بل سره موازي راځي. او یا دا چې دغه شکل چې لاس راځي ای بي سی ډي دا یو څه شی دی متوازي الاضلاع دی.